نړۍ هره ورځ د ډیجیټل ټکنالوژۍ پر لور ګامونه اخلي. افغانستان هم هڅه کوي د معلوماتي ټکنالوژۍ له نوښتونو سره خپل خدمات عصري کړي. د مخابراتو وزارت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په نوم 15 ورځنی نندارتون چې د روانې زمري میاشتې په 4 نیټه د کابل د نړیوالو نندارتونونو په مرکز کې پیل شوی و، په 8 نیټه پای ته ورسېده. په دې نندارتون کې د مخابراتو وزارت او یو شمیر خصوصي شرکتونو د لومړي ځل لپاره خپل پرمختللي ډیجیټل سیستمونه او نوې ټکنالوژۍ نندارې ته وړاندې کړي وو. په یاد نندارتون کې یوازې کمپیوټرونه او سافټویرونه نه وو ایښودل شوي، بلکې داسې حل لارې وړاندې کېدلې چې ښایي د خلکو ورځنی ژوند اسانه کړي. په دې نندارتون کې لسګونه دولتي او خصوصي ادارې خپل نوښتونه نندارې ته وړاندې کوي، له برېښنایي خدمتونو نیولې تر مصنوعي ځیرکتیا، ډیجیټل تادیاتو، آنلاین سیستمونو، سایبري امنیت، موبایلي خدمتونو او نورو پرمختللو ټکنالوژیو پورې هره برخه د هیواد د ډیجیټلي کېدو یوه بیلګه ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له لوري چې دغه نندارتون په لار اچول شوی، اصلي موخه په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې پرمختګ او همدا ډول هغه شرکتونه چې په افغانستان کې دلته کار کوي د هغوی ملاتړ، د هغوی حمایت او د دوی پرمختګ هدف دی. بل دلته خلک کولی شي مستقیما راشي، له مخابراتي شبکو سره وویني، د دوی څخه پوښتنې وکړي، هغه ستونزې چې لري هغه له دوی سره مستقیم شریک کړي. د ویان په شکل موږ دوی سره وخت غږیږو، خو دوی کولی شي چې له نږدې څخه خپل خدمات هم وګوري او هغه خپله کومه ستونزه چې لري هغه هم حل کړي. دویم ستر هدف په افغانستان کې د ټکنالوژۍ مدیریت دی، د ټکنالوژۍ ښه استفاده ده، همدا ډول د ټکنالوژۍ پرمختګ دی. دغه اوس چې کومه برنامه روانه ده، تاسو ولیدله چې په دغه برنامه کې د کوډینګ کمپټیشن، د پریزنټیشنونو ارایه کول او په افغانستان کې د ظرفیت موندنې په خاطر شوی ده چې موږ وکولی شو هغه ذکي او هغه ممتاز ظرفیتونه چې په افغانستان کې موجود دي هغه موږ پیدا کړو، که د مخابراتو وزارت که نور ادارات دي هغې کې موږ وکولی شو جذب کړو. دا اوس دلته زموږ یو بله برنامه روانه ده د کوډینګ کمپټیشن په نامه باندې، چې په هغې کې برنامه نویسي ده، د کمپیوټر برنامه نویسي ده. موږ په هغې کې د افغانستان په سطحه 3 ممتاز زده کوونکي پیدا کړو. سره له دې چې موږ نازوو د مخابراتو وزارت لوري یا بېلابېل ادارات شاید ونازوي، موږ به د دوی ټولو لیست نیسو. شون دغه کوم کسان چې موږ راوستي دا په شرایطو راغلي دي او دوی د افغانستان په سطحه یو له هغه کسانو څخه دي چې دوی په دې برخه کې زده کړې لري او دوی په دې برخه کې ذکاوت لري. بله تر ټولو اصلي هدف دا دی چې موږ یو پیل وکړو په افغانستان کې د آی سی پي سي د اصولو په اساس باندې موږ د نندارتونونو، موږ د ظرفیت موندنې په دې برخه کې موږ یو پیل کړی دی انشاءالله، او دا پیل به نهایي نه وي، لا به هم دوام کوي. موږ به کوشش کوو چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د ودې پراختیا په برخه کې مختلف لاسته راوړنې ولرو. هره غرفه یو ځانګړې ستونزه حلوي. ځینو شرکتونو داسې اپلیکیشنونه جوړ کړي چې د اسنادو ترلاسه کول اسانه کوي، ځینې نور د آنلاین تادیاتو خدمتونه وړاندې کوي. په بل ځای کې د مصنوعي ځیرکتیا پروګرامونه لیدل کیږي چې کولی شي د معلوماتو تحلیل، ژباړه او ګڼ نور کارونه په څو ثانیو کې ترسره کړي. که څو کاله مخکې د داسې ټکنالوژۍ لیدل یوازې د پرمختللو هیوادونو په نندارتونونو کې ممکن وو، خو نن سبا یې ځینې بیلګې دلته په هیواد کې هم نندارې ته وړاندې شوي دي. این قسمت غرفه وسایلی را که شما میبینین، اختراعات را که شما میبینین از طرف محصلین پانزه تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی است که از ساخت گاز دتکشن شروع شده تا به سولار ترکینگ، فایر فایتینگ، آیوتی، جمرا، یو پی اس، رادار، شاردرینگ رادار و همچنان سیستم های اینتگریت شده با ای آی و سیستم آذری الکترونیکی، پدافندهای هوشمند، همه اینها را در بر میگیره. و همچنان سافتویرهایی را که در علاوه بر از اینکه امبدد سیستم ها است، ما سافتویرهایی را هم ساختیم تقریبا که از سافتویرها شما میدونین که مثل ایمیج سیستم بگیرین، منیجمنت سیستم و همچنان سیستم مدیریت 1.15 ساختن و بعض سیستم مدیریت فارماسی و انواع سافتورهای دیگه که در این بخش ساخته شده. نمونه یک از نمونه هایش همین سیستم تشخیص گاز است که شما اوجا میبینید. سیستم تشخیص گاز وقتی که گاز در خانه لیک میشه، ال پی جی باشه، پروپان باشه، میتان باشه یا همین گازهای دیگه روزمره ما شما استفاده میکنیم. اگر کسی مشکل شنوایی داشته باشه با آلارم گروپ سرخی که روشن میشه میفهمه که گاز لیک شده، و اگر مشکل شنوایی نداشته باشه با آلارمی که داره با او میتونه تشخیص بده. و احیانا بیرون از خانه باشه، اصلا داخل خانه نباشه، باز میتونه یک نوتیفیکیشن دریافت کنه. اگر یک ولایت دیگه باشه باز هم میتونه نوتیفیکیشن دریافت کنه. شاید د دې نندارتون تر ټولو په زړه پورې برخه همدا نوې اختراع شوې ټکنالوژي وي. ځینې یې د کاروبارونو لپاره جوړ شوي دي، ځینې د ښوونځیو او پوهنتونونو لپاره، او ځینې بیا د عامه خلکو ورځنی ژوند اسانه کوي. خب شرکت ما زمینه انتقال اجناس و بسته ها را به خاطر تسهیل بیشتر و صرفه‌جویی در وقت مشتریای خود
این شرکت را ایجاد کردن برای از اینکه سهولت بر مشتری ایجاد شود و از طریق شرکت ما بسته های خود هم در داخل شهر کابل و هم در ولایت مردم روان بکنند. خب معمولا به دلیل مشکلات ازدحام ترافیکی و عدم آشنایی مردم با سیستم خدمات پستی و انتقال بسته هایشان، مخصوص کسایی که در سکتور بخش آنلاین فعالیت میکنند، شرکت ما اینمی سهولت را ایجاد کرده که مردم از طریق شرکت ما بتانند که سفارشات خود بر مردم برسانند و از ضیاع وقت برشان جلوگیری شود. شرکت ما در حدود 1.5 سال میشه که فعالیت میکنه و خدمت رسانی در بخش که گفتم بر شما انتقال بسته و اجناس است فعالیت میکنه. قسمی که شما میبینین شرکت ما گروپ آف کمپانی است، بخش‌های مختلف فعالیت داره، از جمله صرافی که صرافی های ما 34 ولایت و جمله 37 نمایندگی داریم. همچنان در بخش پستال، کارگو، خدمات ترافل اجنسی که سر تا سر دنیا فعالیت‌هایی داریم و همچنان در قسمت صادرات و واردات و تجارت‌های ملی و بین‌المللی فعالیت‌هایی داریم. از جمله بزرگترین مزیت‌هایی که شرکت ما به عموم مردم داره و به تجارا، کسب و کارا، کسایی که تجارت‌های شخصی و یا تجارت‌های ملی و بین‌المللی دارن، این است که سر تا سر افغانستان ما صرافی داریم. تمام صرافی‌های ما با جواز در افغانستان بانک مجهز است و جمله 37 نمایندگی در اقصا نقاط داخل افغانستان داره و این میتونه یک مزیت بسیار بزرگ به عهده از کسایی باشه که تجارت‌های کوچک یا بزرگی دارن و میخواین که در اسرع وقت، در کمترین وقت پول خود از کمترین مقدار شروع تا با بالاترین مقدار حواله بکنن و در همون لحظه طرف مقابلشان از کدام ولایتی که خواستن پول خود عکس بکنن. یک مزیت بسیار بزرگ است. مشکلات های مردم از طریق سرویس دهی خدمات مخابراتی است که ما ارائه میکنیم. ما چند نمونه کار برجسته خود میخوایم با شما ارائه بکنیم که ما مشکل مردم آن تایم رفع کردیم. یکی از نمونه‌های ما است زمانی که سال قبل در ولایت کنر زلزله که صورت گرفت، ما اولین شرکت تی تی اس پی بودیم که خدمات مخابراتی را در اون ساحه فعال ساختیم که تا امیال مردم های همون ساحه و ولسوالی نرگل از خدمات مخابراتی مستفید هستند و میتونن استفاده بکنن. و نمونه دیگه کار ما است در مرز ترخم کمپ مهاجرین که هستن، زمانی که دولت پاکستان مهاجرین کشیدن اونجا دولت امارات اسلامی که کمپ اعمار کردن، ما اولین شرکتی بودیم که خدمات مخابراتی را برای مهاجرین اونجا فراهم ساختیم. نمونه کار برجسته دیگه ما که هستن زمانی که پارک ملی زازه در ولایت پکتیا که اعلان کردن که اینجا پارک ملی تبدیل بشه و مردم برای سیاحت میارن، ما اولین شرکت بودیم که خدمات مخابراتی را در ولسوالی آریاب زازه ما فعال ساختیم. په دې نندارتون کې یوازې محصولات نه بلکې د افغانستان د ډیجیټلي راتلونکي انځور هم لیدل کیږي. د ډیجیټل ټکنالوژي پرمختګ یوازې د متخصصینو موضوع نه ده بلکې د هر هغه چا ژوند اغیزمنوي چې غواړي په چټکۍ، اسانتیا او خوندي ډول خپلو خدمتونو ته لاسرسی ولري. همدا لامل دی چې د دې ډول نندارتونونو لیدنه کولی شي خلک له نوښتونو او راتلونکو بدلونونو سره اشنا کړي.